د اختر دای چې اختر کې دغه خبره چې درز غپي او لږ فلم هم هیوي پکاري سکرپټ هم لږ پکاري خو د کې خان فلم کې دا کوالټي ده د دې کوالټي دا چې د کوم سکرپټ ده کې خان په ما ډیر مین دی او ما سره ډیر مال کارم ډیر خرا کوي او کني د فلم کې ماته چیمم دی د چیمم ډیر ښه کریکټر دی محمد حسین دی میا سیب هغه ډیر ښه کریکټر دی کې بار خلک هم دا وایي کنه چې دی مزه وکړي او یو لکه د فلمونو والا مزه وکړي او په دې ته دا پته نه چې موږ د دې ته موږ کار څنګه کوو یو خنور ګرمي بیا راته دا ریفلیکټر ولګي دا رڼا والا ریفلیکټر دا غي تبشیز دا غي تبشیز بیا پنور کې ولاړو بیا ریرسل کوا بیا یو دل خطا شي بل دل خطا شي چرته د خطای پکې شي بیا دوباره کوم بس چې موږ به شارټ ورکو او چې اوکې نو موږ په کو تر امنډه په السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت کې موجود ما په لاهور کې د فلم په سټ باندې چې د فلم نوم دی بدمعشي خو لیوانتوب دی د دې فلم رائټر او اسوسییټ ډایرکټر سجاد علي صاحب دی د موسیقي تړونه ګلالې کړی دی او ډایرکټر کې خان صاحب تاسو په پیژندل نوم دی په هغه په کریډ باندې بشمیره سپر هټ ډرامې هغه په کریډ باندې بشمیره فلمونه فراتی دي دی وخت چې کوم هنرمند زموږ سره موجود دي تاسو په پیژندل نوم دي زموږ د پښتو د فلم د ټي وي د سټیج یو ډیر سینیئر یو ډیر تکړه هنرمند دی عمران خټک صاحب چې ډیر زیات مهنت دی ډیر زیات سټرګل ډیر زیات کار دوی کړی دی ایز ایکټر کار کړی دی ایز ډایرکټر کار کړی دی دوی سره خبرې دوی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی مراد خیر او جوړې ټیک ټاک امید لرو چې زموږ نوال بم خي امين خبرې اترې به کوو غف لګو د فلم بدمعشي خو لیوانتوب دی ګران نوم سړی نه یریږي بدمعشي خو لیوانتوب دی په سټ باندې موجود یو ډېر هارد بجټ فلم دی پوره کاسټینګ دی پکې ارباز صاحب دی پکې تاسو صاحب کې شاهد صاحب دی کې میا صاحب دی پکې اصغر شیما دی پکې نو ډېر زیات هنرمندان دی پکې نو یقینا چې د اختر فلمونه سم غټ بجټ فلمونه نو سب وای دی فلم په والی سره بالکل درانه فلمونه د اختر دای چې اختر کې دغه خبره چې درز غپي او لږ فلم هم هیوي پکاري سکرپټ هم لږ پکاري خو د کې خان فلم کې دا کوالټي ده د دې کوالټي دا چې د کوم سکرپټ ده او سکرپټ ما ته ورول دی او ډېر مزیدار کہانی ده ډېر ښه کہانی ده ډېر ښه میوزیک دی او ان شاء الله دا هم د دیدن په شان دی که خدای کړي خیری او الله کرم کولو والا دی الله فضل کولو والا دی ان شاء الله دا هم د دیدن په شان سپر هټي بالکل دیدن چې کوم ګورای باندې ډیر زیات مهنت شو کې اثر سے سینیئر هدایتکاری په ډیر زیات مهنت کړو ډیر زیات ګرمي ډیر زیات څنګه ځای ګرمي دوی کې ډیر زیات ګرمي ده دا ګرمي برابر ګرمي ما ورته ته ویلو ما ګرمي برابر ده خو موږ مت برابر یو ان شاء الله او خیر وخت ما کته تاسو سینو تقریبا ټول په سین کې او چې کومه ګرمي وتا سو بچ سین به معمولی دغه تاسو ډایرکټ پنکیل نه دا خولي به د باندې ودا حبسو دغه نور دا خو ډیر ګران بس اصل کې بار خلک هم دا وایي کنه چې دی مزه وکړي او یو لکه د فلمونو والا مزه وکړي او په دې ته دا پته نه چې موږ د دې ته موږ کار څنګه کوو یو خنور ګرمي بیا راته دا ریفلیکټر ولګي دا رڼا والا ریفلیکټر دا غي تبشیز بیا پنور کې ولاړو بیا ریرسل کوا بیا یو دل خطا شي بل دل خطا شي چرته د خطای پکې شي بیا دوباره کوم بس چې موږ به شارټ ورکو او چې اوکې نو موږ په کو تر امنډه په پوم کې دبګي ما یقینا چې خلک د عام پبلک چې کوم خیال یقین کار خدرمن کو تاسو دوی دا کار وکړو نن ما دوی کار وکړ چې واقعي پنکار څومره مهنت کې څومره سټرګل کې څومره په سخت دا فلم جوړیږي ګره نن ما ته پته ولګي بالکل ډېر په سخت جوړیږي ډېر په دغه جوړیږي ډېر په مهنت خو الله پاک ته الله پاک موږ له حوصله او همت راکړي او کنه اوس داسې وخت د موږ عمر مخ ډیر عمر شو شکر الحمدلله خو بیا الله پاک همت راکړي الله پاک همت بالکل ځکه چې ما دغه ګرمي کوم وکړه د چې په لګه زه په سیټ لاسه ما خو کار نه و سیټ له بازاسي لګي 2-3 منټه درل ما وی چې ته پنګي سوري لا چې پنګي خوره چې خدای پاک راکوم بالکل ډیره ګرمي و دا کې خان صاحب ډیر سینیئر هدایتکار دي کې دې تاسو ول سیټ کې ډیر زیات کار کړی ځکه چې ډیر وخت روان دي نو دا غي په حواله سره بسوای کې خان سره ما سیټ کې 2-3 ډرامې کړې دي یو باغی او یو تومتو دا 2 ډرامې مو سره کړې او 2 سپر هټ وي او فلمونه څلور واړه فلمونه وکړو څلور واړو کې ما کار کړی څلور واړه کې او پهله عشق خانه خراب او د دخمونو حساب او څلور واړه فلمونه څلورو کې ما کار کړو څلور واړو کې د ویلن مو تقریبا مین ویلن او کې خان زما سره ډیر زین لګیدل او بل هغه چې ما نه څنګه کار علی کنه نو ډیر ما باندې ډیر مین دی
کې خان په ما معاملې په سین کې اوس کوم سین جوړې ده پای کې ما وکړم تاسو نه چې کوم مهنت په تاسو کوم کار او کوم دغه وکړو بالکل دا حقیقت خبره چې کې خان په ما ډیر مین دی او ما سره ډیر مال کارم ډیر خرا کوي او کني د فلم کې ما سره چیمم دی د چیمم ډیر ښه کریکټر دی محمد حسین دی میا صاحب هغه هم ډیر ښه کریکټر دی او خو کہانی ډیر ښه ده فلم ډیر ښه بس ختمېدو والا دی فلم یو ورځ د شوټینګ چوشي نو بیا صرف غانې پاتې ټاکی به ختم شي که خیر ګران په فلم کې دغه ټاکی او دغه سیکوینس او دغه کوم دغه کنه دغه پکې وایند اپ شو دا انټروډکشن شو دا شو دا ګرانی دا چوشي نه بیا غانې دی چې هغه بیا لګ هغه ایزی کاری هغه د ډانس ماستر کاری او د کیمرامین کاری بیا ډایرکټر هم په سکون شي او آرټسټان هم په سکون شي او صرف چا چې غانې بس هغه پکې هغه هم دای چې شارټ ورکی هغه ریهرسل کې هغه دمه پکې کې بیا هغه آرټسټ شارټ ورکی کوم ګورو په اختر د پر درې سلورو 15 فلمونو اعلانونه شوي نو هغه اعلانونه زما په خیال صرف اعلانونو تر حد پاتې شو او صرف بس دا یو فلم شروع شو نو څه غاڼې لوی وړو کې اختر کې هم لکه دیدن فلم هټ شو نو څه غاڼې چې را فلمونه ونور جوړي یاره فلحال خو نشته اواده د تاکالی خو صرف اواده د کار هغه کار دی چې کوم شروع شي لکه څنګه کې حادثه چې شروع شي او شي بدغه فلمي نو اوسه پورې خو لایسم نشته دی وخت پورې دا نن چې مونږ کوم شوټینګ دی وخت پورې سم نشته د کې خان فلم دی نه اوس که فرض کو یو پروډوسر راځي او ډایرکټر راځي و چې زه اختر له فلم جوړوم نو تاسو په خیال کمپلیټ کیږي او جوړول شي ولې دا غي دا ټیکنالوژي ډېر ایڈوانس شو کنه جی دا اوس د شوټینګ وکړو او دغه تلاړ شي ایډیټینګ ته چې کوم ستا ایډیټري هغه ته به دا ایډیټ کا هغه درې سلور غنټو کې ایډیټ کی ساره ډبینګ وکا نو د ټول د دمه په خدمت و مکاته مورد ده چې موږ دا شوټینګ نو اتوره د ټاکی ختم شي نو چې د الله تعالی شل ورځې پاتې دي او چې تی سبا بل ور شروع کې نو اتوره د ټاکی ختم کا ایډیټر لور کې چې ورته دا کوم مونږ غانې کو هغه به ایډیټ کې بل ورځ وتی جرا شډبینګ وکړ او نو دوه درې ورځې په ډبینګ لګي چې ډبینګ شو بیک ګراوند شو میکسینګ شو نو بس دا خبره چې په 15 شپاړسم ورځ به ارسه تیاری زما په خیال د ریل دور چې وغه ګران دور واجه دا ګران دور هغه کې چې جیم کوم فلمونه جوړ کړي یو خو فلمونه په تیار کیو نه به تاسو څخه کارېده نه به دې څه کاتې شو اوس خو ګورې چې دا مونږ انټرویو مرکو دغه دی مخامخ سکرین راته ښکاري چې مونږ څنګه یو څنګه نه یو دا کشان د فلم هم دا حساب دی دا اوسنی فلم او پخوانی فلم دا چې ابا جی نیګټو لاړو لیبارټری ته بیا به لیبارټری کې ډیولپ کېدو بیا به پرنټ کېدو نو لیبارټری هم پورا د 15 سره ټایم در کولی چې جلا نیګټو نه ډیولپ کی بیا به ډیولپ شو بیا به پرنټ شو بیا به ایډیټینګ ته رالو بیا چې ډبینګ ته راتلو نو 2-3 میاشتې وپکې تیرې دا زما په خیال دا وخت هم په هغه وخت کې په فلم باندې د دغه وجه لګېدی چې د ریل دا دور او دغه پروسس زیات د دې وجه نه په ټایم زیات لګي ما خو تاسو ختمه خبره چې ټیکنالوژي لیټسټ رااله او بس شوټینګ وکړو بس لاړ شو کور کې په هغه کې ورمنډه او کمپیوټر کې ورمنډه مخامخ یو ګورم بس بخوا بچ تا تصویر جوړولو چرته بچ لا شرطیګاړه تصویر جوړولو هغه وته درې ورځې پس راشه نو بیا درې ورځې پس راتلې بیا به ډیولپ کولو او واغانې به ولور کول ځوړان به کو اوس خدا دې چې د تو تصویر او تصویر به خړپ خړو په کمپیوټر تر کر بل طرف ته کاپیانې روزي اوس خدا سي دغه چې بس سیرو کا په خپل بیا واپس وګوره ډایرک وخت نشي دوباره بولو کا ټیکنالوژي ډېر ایڈوانس شو یا دې سره ما خپل چې فلمونه خم شو لګ ایچ ډی ته بالکل تا تخکاری کنه جی ارسه تا سخکاری ایچ ډی فلم شو تا سخکاری ته بړې مارجن پکې ډېر زیات شو نو فلم کې خان صاحب لګا هغه نه تقریبا زما په خیال چې کار خو ډېر خره روان دي ډېر ځکه چې ما وګورم تقریبا په ورځ کې هغه یو سینیا دوه سینیا کې دومره مهنت پکې دومره دغه پکې زما په خیال چې فلم ډېر زیات کړي ډېر مهنت وکړو جی او ډېر خواري وسره وکړه مونږ هم سره خپل خواري وکړه مونږ هم کوشش مدعي کنه چې یو فلم کې کار کوو نو کوشش مدعي چې دا فلم دې ښه جوړ شي بالکل دا غي وجه دی چې یو خو زمونږ پکې رزق روزي کنه جی بل زمونږ عزت ته پکې چې فلم هیټ شي نو په هغه کې د آرټیست عزت دي نو دا خبره ده بس موږ هغه خو دوه سره زه ډیوازي په ډایرکټر ته خو نه ځي کنه اکټر تم ځي کنه ولې نه ځي کریډټ خو ګوره مین اکټران اخلي ډایرکټر ته خو وي خو اکټران مې کړی الکه دې کې څوک دغه یورتو پکې یورو پکې څوک پکې ویل نو هغه ته کریډټ ځي کنه دا د دیدن کریډټ مونږ ټول ترانه لو
دا خبره ده جی بالکل بس الله دې وکړي چې فلم کامیاب شي ان شاء الله چې کې خان صاحب ډیر زیات مهنت کړي ډیر زیات په خوارې ډیر زیات په مهنت باندې فلم روان کړی دی نو زم چې مهنت رنگ راوړي بالکل جی په دې کې ډېر د ډېرو خلکو رزق روزي دا ډېرو خلکو رزق دلته را رواني بیا چې سینما ته لاړ شي بس په سینما کې په یو رزق روزي رواني یو دغه په رواني سینما په غونډه رواني کنه جی بیا داسې تصویرونه والے شو داسې بیا فلیکسونه والے شو داسې بیا نور چې په سینما کې کم دغه شربت خرڅولو والا تیکي خرڅولو په سټ چې ما کم سے کم 25 30 35 کسان دي او جی د دې رزق روزانه بیا په تاسو خبر بیا په سینما کې بالکل جی بالکل ټیک شو ډیره مننه قدرمنو عمران صاحب چې موږ سره خبرې ترې وکړې د فلم بدمعشي خو لیونتوب د پسټ باندې موجود یو د ریکارډینګ ډیر په تیزه سره روان دي بس ټاکی خو تقریبا مکمل دی ولدا ورځ دوه کې به مکمل شي بیا به غاني دی بیا ډبینګ دی پروسس دغه میکسینګ دی وغیرہ دی نو ډیر زر به کمپلیټ شي او په لوی طرف صابرینا سینما باندې لګي اوس په ځای جاته غواړم هر چاته چې خوشاله اوسه آباد اوسه الله پامان